د رمضان المبارک د اولنۍ عشرې دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دا وظیفه چې څوک هم شروع وکړي ټول عمر به د هغه په خیر عافیت او په خوشحالۍ سره تیریږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د رمضان شریف د اولنۍ عشرې یو اسانه دعا او وظیفه درته ښیمه، او کله چې هم تاسو دا وظیفه او دا دعا شروع وکړئ نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به د ټول عمر دپاره د لوی مصیبتونو د آفتونو د مشکلاتو نه به دې رب العالمین خلاصوي. تمام مشکلات به رب العالمین ختمی او رب العالمین به تا باندې مهربانه شي. د خوشحالۍ ارمان دا به دې پوره شي، یعنی د ستا غمونه مصیبتونه تکلیفونه دا به یکدم رب العالمین ختم کی او د خوشحالۍ دا سپین سحر به په تا باندې راشي. دا یو داسې مبارکه وظیفه ده، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ای الله ما ته بخښنه وکړي، ته را باندې رحم وکړي، بېشکه ته د ټول نه بهترین رحم کوونکی ذات یې. کم یو بنده چې د رمضان شریف په دې عشرې کې د دې وظیفه شروع وکړي ډېر زیات غریب او عجیب برکات او فواید بسیږي. د انسان به د الله تعالی په رحمتونو کې مالامال وي، د هر طرف نه به دته خوشحالۍ وي او د خوشحالو زیری به وي. نو دا د دې وظیفې صرف په کال کې 10 ورځې راځي. یقینا چې موږ د دې وظیفې نه بلکل پیدا واخلو. که یو انسان وایي چې زه د هر وخت د الله تعالی په نعمتونو کې ډوب یم، رب العالمین د هر وخت ماته د خپل خاص رحمت په نظر باندې ګوري. د اوله پکار دی چې په ناسته ملاسته ولاړه باندې 10 ورځې مسلسل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین د رمضان په دې اولنۍ عشره کې دا وظیفه ډېره کوي. انشاءالله چې ټول عمر به رب العالمین په خیر سره تیروي.